په هرات کې د 1350 لمریز کال د احد د 24مې پاڅون چې له هر ګوټ څخه په زرګونو خلک د هغه وخت د حکومت د ظلمونو پر وړاندې ودرېدل. یو شمېر خلک چې دغه پاڅون کې برخه اخیستې وه وایي چې ولس په پاکې ارادې او د رژیم د مشرانو د ظلمونو پر وړاندې په تش لاس ودرېدل. قیام بزرگ درسهای بسیار تربیتی داشت که اول شکنندگی نظام کمونیستی را در افغانستان و بعد از او روحیه و مورال و انگیزه شد برای قیامهای بعدی در کابل و در اسمار و در بسیاری مناطق افغانستان. باعث قیامها و باز تشکیل جبهات مسلحانه شد و بالاخره این جبهات بعد از 14 سال به پیروزی رسیدند. دوی د هیواد د ټولو شهیدانو د لارې او ارمانونو پر ژوندي ساتلو ټینګار کوي. برای کسانی که اهل دین و دیانت و باور بودند بی حرمتی روا می داشتند و حتی تعداد زیادی به سلولهای جهنمی خود می بردند و فشار می دادند و می کشتند و از بین می بردند. په ورته وخت کې په هرات کې د اسلامي امارت مسؤلین د هیواد ازادي د پخوانیو مجاهدینو او د اسلامي امارت د ګټورو مبارزو پایله ګڼي او ټینګار کوي چې د انګریزانو، روسانو او امریکایانو امپراتوریو پر وړاندې د افغانانو مقاومت په الله تعالی باندې د مجاهدینو د ټینګ باور او د الهي نصرت دی. 24 حوت 1357 روز قیام هراتیان متدین علیه رژیم کمونیستی و همچنان 24 حوت سرآغاز قیام مردمی علیه نظام ضد اسلامی و ضد بشری کمونیستی بود. باید بگویم مجاهدینی که علیه انگریز و روس و همچنان ضد امریکا جهاد کرده است همه مجاهدین همی وطن است و با ما هیچ فرق نداره. کدام قدر و امتیازی که امروز مجاهدین داره امو امتیاز مجاهدین سابقه در هر وقت که گذشته است. الحمدلله در یک صدی افغانستان 3 امپراتوری را شکست داده است. این همه مجاهدین افغانستان بود و ما الحمدلله فراموش کننده شهدا نیستیم و قدر شهدا داریم. د یادونې وړ ده چې د 1350 لمریز کال د احد په 24مه د هرات څه باندې 20,000 اوسېدونکو د شهادت جام وڅښل.